السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. شاهد مندوهیل صاحب را سره دی او ښکلې مازدیګري دی. غواړم چې ستاسو دپاره یو څو ټپې ریکارډ کړم د شاهد مندوهیل نه. یو څو ټپې درته ویم، په نوي انداز کې ریکارډ کوو چې راشه په زړه مې ګوتې کېدنو چې در معلومه او شي زما لیونې مینا او راشه زمون کلی ته راشه نو چې په پټو او کې درله درکم قدر کم چکرونه چې چرته زی خاله ته وایا چې د خمزولو نه دې نه کړم تپوسونه او اول مې شوق د سبق ډېرو نو پتا مین شوم سندرې یادومه عشقي مه کوئ علمه وی عشقي زړه کې پرخرونه جوړوینه ولې حیران راګوري هغه درویش یم غریبې زوړ کړی یمه او تا شک نه دروغ وایي نه د رنګ زیړ دی نه د شونډې او چې دینا عشقي مه کوئ علمه وی یو کال مې کړي لیونی به ګرځېدمه او جانان خپل نوم راته ښایه زه په خپل زړه باندې بستانه ملیکومه مسافر د ډالۍ وي مسافر تشوي خواره زه شوم ګلا خواره د مور شه چې مسافرې ته دې لیږینه. دغه انتخاب غزل دی د سیاد شاهي صاحب. شاهد مندوهیل ته د ډالۍ وي چې وی پشرک دی ولګي چې څوک د چا پخه نه راځي. پشرک دی ولګي چې څوک د چا پخه نه راځي. ډېرې خبرې مې په زړه دي خو په خوله نه راځي. او نه چا نارې کې چې راوځئ نه چا ډزې وکړې نه چا نارې کړې چې راوځئ نه چا ډزې وکړې بل ها موده وشوه زمونږ کلي ته غله نه راځي. ډېر ښه. او ما ته چې تل به یې نارې ستا د راتلو وښلې ما ته چې تل به یې نارې ستا د راتلو وښلې زړه کې دې څه راغله چې اوس هغه کارغه نه راځي. او د وخت بدلون څومره خوږې رشتې پرې کړلې اوس په اختر کې هم زمونږ کره متره نه راځي. او سیاده نور درته خطونه در لیږلی نشم سیاده نور درته خطونه در لیږلی نشم زما بابا کاریږي مونږ کره واړه نه راځي. ډېر ښه جعفر شاه، زبردست. اوس به شاید مندوهیل صاحب هم راسره یو غزل شریک کي. جعفر شاه نوي خو څه شعرونه نشته دی، زاړه به ته څه شعرونه ویم چې نن راته رقیب ستا د یارۍ پیغور راکړی دی. ما ته یې د بېوسې زندګۍ پیغور راکړی دی. او ما خپله ځواني خو ستا په در کې خوري کړي د ځوانۍ راته جانانه د ځوانۍ پیغور راکړی. ډېر ښه دی. ما خپله ځواني خو ستا په در کې خوري کړي د ځوانۍ راته جانانه د ځوانۍ پیغور راکړی دی. او دا خو د بېوسو د بېکسو خلکو کله د غم د سریام د خوشحالۍ پیغور راکړی دی. ډېر ښه دی. او دا زه چې سر ببر سری ګریوان کلي کې ګرځم نو ما ته لیونو د لیونۍ پیغور راکړی دی. ډېر ښه دی. او دا زه شاید خو ستا په محبت کې شاعري کوم خو تا په ډک محفل کې د شاعرۍ پیغور راکړی دی. ما ته یې د بېوسې زندګۍ پیغور راکړی دی. ډېر ښه دی. ډېر ښه. مننه. هغه مندوهیل والا غزل ستاسو فرمایش دی. بار غوښتنه کوئ چې اروخ راله یاره ستا یادونه زی راځي په زړه کې مې خواږه دردونه زی راځي. او خفګان خو پکې شته دی هم په مینه کې شیدای په محبت کې خفګانونه زی راځي. او غریب و مې بېوسه هم د ځانې جدا کم مارچا باندې دنیا کې دا وختونه زی راځي. ډېر ښه دی. غریب و مې بېوسه هم د ځانې جدا کم مارچا باندې دنیا کې دا وختونه زی راځي. او شاید د مندوخیلو د مرګي په خوب وده شو که ټول خیرابات نه علمونه زی راځي. ډېر ښه دی.